تازه خبر له ولسمشر غني څخه د امریکا فوري او تازه غوښتنه. ولسمشر غني څنګه استعفا کوي؟ امریکا څه غوښتي د ولسمشر غني څخه؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر غني سره خبرې وکړې. په لومړیو کې معتبرو ورځپاڼو خبر ورکړ چې امریکایي چارواکو له اشرف غني څخه استعفا غوښتې ده. وروسته بیا د امریکا د حکومت له لوري دا خبره رد شوله. ښکاري داسې چې ولسمشر غني او امریکا په خپلو خبرو کې په کومه معامله یا پریکړه سره سلا نه شول. ویل کېدل چې امریکایي چارواکو د ولسمشر غني د استعفا او انتقالي حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې به طالبان د 6 میاشتو لپاره اوربند مني. آیا طالبان به د ولسمشر غني استعفا ومني او که نه؟ په لوی احتمال اوس نو ناوخته دی، که څه هم داسې نه ښکاري چې ولسمشر غني د استعفا غاړې ته کېږدي، مګر له دې ساعت وروسته چې 19 ولایتونه د طالبانو په لاس کې دي او هره ورځ 2 او 3 ولایته سقوط کوي، د ولسمشر غني استعفا نوره کومه معنا نه لري. پیکا دریځ: ولسمشر غني فرصت درلود چې د دوحې د تړون په وړاندې واضح دریځ ونیسي او دغه تړون د خپل طرفه رد کړي، مګر ولسمشر غني عجیب او غریب دریځ درلود. د یو طرفه یې دا تړون مانه او د بل طرف څخه یې نه مانه. د یوې خوا یې 15,000 بندیان خوشي کړل، د دې تړون په اساس یې خبرې پیل کړې د طالبانو سره، او د بل لوري بیا د دې تړون په وړاندې منفي تبلیغات شروع کړل او ویل چې واک خو بدون له ټاکنو نه پرېږدي. په تړون کې اساسي ټکی د نوي حکومت جوړېدل و، نوی ټول شموله حکومت. که ولسمشر غني دا ماده نه منله نو باید د یو سره یې د دې تړون د رد اعلامیه خپره کړې وای. امریکا ځان باسلی دی. اوس چې غم افغانانو ته پاتې دی، امریکا صرف په اعلامیو بسنه کوي او طالبان په چټکۍ ښارونه لاندې کوي. حکومت بیا د ورځې د 200-300 طالبانو د وژلو خبره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله تازه وینا کې هم غني ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی، خو خدای خبر چې دا ملاتړ کومې ورځې ته په تمه دی چې د هېواد تر نیمایي زیات ولایتونه سقوط شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.